واده د خوشحالي دا خزینر ګډوډ چغې وی لګیا دي د الله د نبی او صحابیه دا کاش چې موږ خپل تاریخ او مطالعه کړې پته نه لګي څه چل را باندې شوی موبایلونه یې راله په لاس کې راکړل ټیک ټاک او ډرامې او فلمونه او د بې حیایۍ او د بدنظرۍ هغه انتها ته ورسېدو چې موږ څه ټیم نشته دی چې د دې قرآن نه خو دا ګردونه او دوړې لږې سنډلې وې که نه ملګرو دا ویډیو د الله د رضا دپاره لایک کړئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ د ګانو بجانو پروګرام دی ټوله شپه دې دغه بې حیایۍ ته ناست دی د سره ټیم شته دی ستا په کلي کې ستا په جومات کې ستا په مدرسه کې نن یو بچي قرآن وویلو د الله خبره کېږي د محمد مصطفی د سیرت او صورت تذکرې کېږي د صحابو د تقوا او د زهد خبرې کېږي د ننګ او غیرت خبرې کېږي قرآن عظیم الشان بیانېږي او تا سره نشته دی ټوله زندګي دي د فیسبوک بدنظرۍ له ورکړې ده ټوله شپه تېره شوه په ځان پویه نه شوې او چې کله مؤذن اذان کوي الصلاة خیر من النوم دا غافله د غفلت په خوب وده شو شیطان یې خوشحاله کو الله یې خفه کو که نه او موږ ته وایي مولانا صاحب وایي چا را باندې څه کړي دي لاس میں بند دے روزگار میں ٹپ ولاړ دے معاشی بحران دے بچی میں یو بل سر جنگونه کوي خزه خفا بچیان خفا کور کې ډیر د پریشانی ماحول دی مولانا صاحب چاره باندې سکړی دي ما ورته وی کور کې څوک د قرآن تلاوت کوي او کنه د ساری منځ ته اوچتېږي او کنه و یاد مې نشي چې د ساری منځ ته اوچت شوی یم رشنن جماعت ویران پروت دی دو درې نمازیان پکې ولاړ دي ټول مسلمانان د غفلت په خوب وده دي ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا د پیغمبر علیہ السلام صحابیہ دا بچے په یو جنگ کې شهید شوخا او چې کله د بچی د لیدو د پار را روانه وا سر ډیر خسته پټکړې وې کنا د سر وختې په نظر ناراضي سر ډیر خپل پټکړې دي ام خلاد ته چاوول وې بچے دې مړ دې بچے دې شهید شوه دې کنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا ورتوی وی زما بچے مړ دے وی ما وی زما بچے مانا اللہ واغستلو مانا بچے اللہ واغستو حیاء رانا نداغستی چیز بخپل سر سر تور کم ورا منڈی بوام